وای اوس جواب کوه. انسان کې اور شته، انسان کې گرمایش شته، د انسان په معده کې گرمایش شته. تو ګوره کنه دا غټ غټ الوګان او دا ګوپیان او دا ټماټر او دا پیاز ته ورولي او لږ سات پسې د کوترګي دا څه شي کوتره کړو دا دغه دنه دا کې چې بجلی ده او دا اور در کې دنه دی دغه اور دا کوتره کوي او دا هضمي او ستا د دینه چې کوم دی وینه جوړي او د دینه یو څه جوړي په هیټینګ سره په ګرمایش سره دا کوتره کوي ختمي او د دینه به د سيزونه جوړي. نو موږ یو تا کې هم دنه اور پروت دی دا تا ولې نه سوځي. دا الله رب عزت یو درجه باندې سیټ کړی دی چې د دې درجې نه زیاتیږي د انسان د بدن نه خولي روزي هغه اوري د خولو په شکل کې د بدن نه روزي او شکل ډیر زیات شي او ډیر زیات شي د انسان د سر رګوشليږي او انسان باندې هارت اٹیک راشي او مختلف قسمه بیماریاں ښکار شي. ولی وی بلډ پریشر یې هاي شوی دی دغه کنه دغه طریقې سره. نو دی دا الله تعالی یو زنده مثال درکړي چې تا کې اور موجود دی او هر څه په زکومه خو تا په نه سوځومه د قرنګي دنیاوي اور کې الله رب عزت داسې صفاتونه پیدا کول شي. بلکې یو څو عجیبه خبرې نوري دا ټول عقلي خبرې دي ځکه چې څوک اعتراض کوي هغه عقلي اعتراض کوي. هغه ته موږ وایو دنیا کې باس پتنګان الله داسې جوړ کړي حشرات الارض چې هغه په اور کې نسوځي په اور کې نسوځي دا غوي پیدایش په اور کې کیږي. لکه مثال دی لکه آسان مثال دی لکه څنګه چې مې په اوبو کې نه مړ کیږي او انسان چې اور هغه ته ډوب کې اوبو دې ډوب کې مړ کیږي کنه مړ کیږي او مې په کې نه مړ کیږي هغه زنده سر دی دام زنده سر دی خو یو زنده سر پکې مړ کیږي او بل پکې نه مړ کیږي. د قشان باس پتنګان دی هغه په اور کې پیدا کیږي او الله نه وجد الانکه جسم لري خو الله رب عزت هغه په بدن کې داسې کیفیت پیدا کیږي چې بینه سوځي د قرنګ سردار دو جهان چې اسمانونو ته خېجو دغه په بدن کې به تبدیلیان راوستي وي او هغه بنس وځي. بعضی منګکان دي چوها هغه په اور کې نه مړ کیږي دا یو قسم دی په بعضی ملکونو کې هغه په اور کې پیدا کیږي او په اور کې هغه خوشحالي د اور نه چې روزي مړ کیږي. سمندر غالبا یو قسم پتنګ دی هغه په اور کې پیدا کیږي دا دي کتابونو عام کتابونو ساينسدانانو کتابونو لیکلي دي. نو چې دا معنی نو الله رب عزت خپل پیغمبرم په اور کې ساتلې شي او بره لیکلې شي. یو غالبا هندوستان کې یو علاقه کې یو ځنګل دی هغه ځنګل هغه ته شکل ګر چاپیره اور بلکی نو هغه ځنګل چې کوم دی به شین کیږي او شین کی راټوکي چې اور ته نه بلې هغه وده نه کوي هغه نشونوما نه کوي هغه ځنګل ته چې کله ته اور بلکی نو هغه نشونوما کوي. سوچو کا یو پاڼه په اور کې سوځي بل پاڼه په اور باندې گروث کوي نشونوما کوي غټيږي دا څوک کوي دا رب کائنات کوي. په یو اور باندې یو څه سوځي او بل چې کوم دی گروث ور کوي ترقی ور کوي نشونوما او طاقت ور کوي. دا چې ځنګلونه نشتا عجیب عجیب الله بوټي پیدا کړی. تاسو ګوري باز بوټي دي کنه هغه ته چې ته نږدې شي چې او خاندي هغه مړاوي شي کاغه ته نږدې شي چې جاړي هم هغه مړاوي کیږي. داسې حساس چیزونه الله پیدا کړی ستاد خندا ستاد جړه پاغي باندې اثر کیږي او تا ته مور او بلار جاړي شپه ورځ د جاړي او ستا څنګه دل په دې څنګه دل زړه باندې چرته اثر کیږي او هغه بوډي ته پړینګ په جړه شي هغه مرامړاوي شي لګور ته او خندا هم رامړاوي شي وي گزاره کا وړر مټ دغه کا ډیر مخ خوشالهګا. بهرحال الله رب عزت عجیب عجیب چیزونه پیدا کړی. یو بوټي لري هغه له چې ګوتې ورولې هغه رامړاوي شي ټچ می ناٹ چې ورته ګوتې ورولې یا لکه ما پازابو دا سی بوټي الله پیدا کړی چې هغه زناور خوري دا پتنګان نه دي پتنګان خوري چې کله په پتنګ د پاسه کینی هغه خلک چې کله اوږي شي او هغه ته د نشونوما ضرورتي د خوراک ضرورتي هغه خپل پنکل کولاو کی داسي کولاو شي پتنګ راشي مچ راشي کم ماشه راشي پاغي باندې کینی هغه هغه اصليخنا کا مادوي کله چې هغه مچ پاغي باندې کینی هغه خپل الته اون خلی چون خلی هغه په پرورو را بند شي پرورو په را بنديږي هغه دغه خوراک جوړيږي. سيزونه الله پیدا کړ الله بوټي په حشرات الارض خوراک ولا پیدا کړي او پاغي باندې غټي کله په وبو غټي کله پاغي غټي. تاسو بلې دي یو وړو کې میګه الله پیدا کړي وړو کې میګه هغه ته ورکه وي انومم دې ورکه د اور نه جوړ شوی چالي دي له ورکه چالي دي د شپې تاسو په اسپان دې نه پويږي د خدای بندنه دنیا نه خبرې نه آخرت
پټو کې خو ګرځي غوتالي دی هم دي چم نه دي سلور پینځو کسانو صرف دي جگنو ورته اردو کې ورته سوي जुगनू। अल्लामा इकबाल शेर बताओ सही करें, परवाना एक पतंगा जुगनू भी एक पतंगा, परवाना एक पतंगा जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। वो अल्लाह कारकर्दगी तो गोरा कर यो गट खैस्ता सरे को ने बलबला मज़ेदारा खैस्ता खुली हो आगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरना मोहताज पैदा करी दा पागे के अर्सष्टा खुरना पगी निष्ठा और बल तरफ तो यो वड़ू के मेगे दे आगे सर तुमरा ख्वाहिश निष्ठा खो अल्लाह पके रणा पैदा करे दा अलता परवाना द दी मोहताज दा अल्लाह दियो बल इंसान मोहताज पैदा करी नो आगा और के चकम दे दागा पकोने की ऊरी और बियाम नसवजी दस परिंदे में अल्लाह पैदा करी आगे की ऊर दे और आगा द शपी रणागानी कई और आगा नसवजी और पकेश्ता नसवजी और माता ते रस्ता पता के और दे नसवजी खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर बैलेंस सातले दे बैलेंस नो दा करेंगे चकरा मेराज ता नबी अलैहि सलातो व सलाम लो अल्लाह द जमहरीर और पहला खुताम न दिली दले निष्ठा कवि नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करेंगे आगा बैलेंस सर सातले और द नबी अलैहि सलातो व सलाम ते हिस तकलीफो न वर्को गोरा दा यो अकली मौजू और द अकल पराना के में दरता हल कड़ा और यो सो खबर में ओके दा बाजी मौजू दे दी वही न कहू चलक्सता सो बयाना तो सारा इंटरेस्ट पैदा की शौक पैदा की और द खपल दिन माने स्ता सो भरोसा एतमाद पैदा की जम प दिन के दारे खबर हाल स्ता